کونړ کې د خبریالانو ترمنځ د کرکټ خپلمنځي سیالۍ جوړې شوې وې چې دا تلولی جام د بیان ازادۍ لوبډلې خپل کړ. خبریالان وایي د دغه سیالیو د جوړېدو موخه د خبریالانو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول او خپلې روغتیا ته د لا ډېرې پاملرنې اړول دي. درې سیالیو سیریز په لار اچول شوی دی. ډېر ښه بولم په دې خاطر چې د کونړ ملګري وو چې خواره واره وو سره ټول سره راټول شو. په یوه ورځ مو له یو بل سره ولیدل، هغه ذهني ارامتیا او سکون مو ترلاسه کړ. نو د خبریالانو لپاره د ذهني ارامتیا دپاره دغه سیالۍ ډېرې ګټورې وې او ټولو ملګرو سره پکې یو بل ولیدل. د کرکټ دا سیالۍ د کونړ د خبریالانو ترمنځ د موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ دغه لارویان خبریالان ملګري په خپلو کې سره په اتفاق اوسیږي او نه یوازې دا چې په کونړ کې به لوبې کوو، په راتلونکي کې پلان شته دی چې نورو ولایتونو ته لاړ شو چې نو اوس وخت کې په کاري ساحه کې محدودیتونه دي، خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ اساسي موخه دا ده چې خبریالان یو یې په خپل منځ کې اتفاق ولري او بل په ذهني لیول باندې دوی ارامه واوسیږي. بل لوري ته خبریالان وایي چې راتلونکي کې پلان لري چې د نورو ولایتونو له خبریالانو سره د کرکټ سیالۍ برابرې کړي. نننۍ سیالۍ چې وي دا د کونړ ژورنالیستانو ترمنځ وي. دا یو سیریز و، ملګري ته ننګرهار نه هم راغلي وو، هغه ملګري چې موږ سره په کونړ کې ژورنالیستان دي، څو ملګري هلته اوسېږي. دا موخه زموږ د دې نه دا ده چې زموږ په افغانستان کې چې دا څه ژورنالیستان ملګري دي یو بل سره هماهنګي ولرو. هڅه کوو چې د کونړ په شمول دغه شانه نورو دغه ختیځ ولایتونو ته هم لاړ شو، موږ هلته لاړ شو لوبې وکړو، هغوی دلته راوغواړو. همدغه شان په تدریجي ډول به قندهار او خوست پکتیا ملګرو سره هم په دې خبرې کوو چې دغه سیالۍ یوازې دې دپاره چې د ځوانان تشویق شي او د ورزش سره خلک مینه پیدا کړي. د کونړ کرکټ ولایتي اساتذه به د کونړ کرکټ ولایتي لوبغالی د سیالیو لپاره برابر بولي او ډاډ ورکوي چې د نور ولایتونو خبریالان هم کولی شي چې په ډاډه زړه دې ولایت ته د کرکټ سیالیو لپاره راشي. د افغانستان کرکټ بورډ تل هڅه کړې ده چې د سیمې د ځوانانو سره، د ژورنالیستانو سره، د مشرانو سره ښه هماهنګي رامنځته کړي، د دوی سره یو ښه تفاهم ته ورسېږي تر څو په سیمه کې د کرکټ لوبه وده وکړي او دلته هغه شته خنډونه چې د کرکټ او د لوبغاړو په وړاندې دي هغه حل شي. دغه تاسې ګورئ د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کونړ سیمه ییزو او ملي ژورنالیستانو لپاره دغه سیالۍ په دغه کونړ کرکټ لوبغالي کې په لار باندې اچول شوې وي چې د افغانستان کرکټ بورډ په هره معنی د دوی سره همکار او تل به هڅه کوي چې دوی سره همکار پاتې. کونړ خبریالانو تر دې وړاندې هم د لغمان او ننګرهار ولایت له خبریالانو سره سیالۍ ترسره کړې وي چې ښې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي دي. محمد لایق سمون، سیمه نیوز، کونړ.